سلامونه دوستانو دغه د یو کلنې ویزو باره کې خورا زیاتې پوښتنې پوښتل کیږي. زیاتره ملګري وایي چې دغه ویزا حقیقت لري او که نه، کومو کسانو ته کول کیږي، پیسې څو دی، په کوم ځای کې به زه دغه ویزه لګوم، کله ماته ولګیږي زه به دې باندې کار کوی شم او که نه، یا وطن ته پتلی شم او که نه، یا ما پسې په زرګونه غرامې دي، آیا ماته به ماب شي او دا ویزه به راته ولګیږي او که نه. نو کوشش کوم چې ستاسو دغه واړو پوښتنې جواب په دې ویډیو کې درکړمه. نو هیله لرم چې تر پایه پورې مې ملتیا وکړئ. دوستانو، اصل کې د یو کلنو ویزو باره کې ویډیو مانا د یو غټ لامل له وجې غځنډېده چې دې برخه کې د ډېرو ورځو راهیسې ما کوشش کولو چې زه تاسو ته دقیق معلومات را پیدا کړم، چون دې برخه کې رسمي تر ننه پورې هم څه نه دي ویل شوي. نو همدې په خاطر به ما خپلو ملګرو نه، خپلو همکارانو نه، یا مختلف ټایپینګ سنټرونو نه روزانه پوښتنې کولې، خو هر چا به مختلف نظرونه وي، چا به یو قسم خبره کوله او چا به بل قسم. نو همدې له وجې زه خپله هم پکې ګنځ شوی وم چې اخر زه څه وکړم، د چا ومنمه. خو خیر، د ډېرې مودې وروسته یوې نتیجې ته ورسېدم او نن دا ویډیو کې درته بیانوم. اول به راشو هغه ملګري چې وایي چې دغه یو کلنه ویزه حقیقت لري او که نه. او دوستانو، بالکل دا حقیقت لري. تر ننه پورې په لسګونو افغانانو ته دغه ویزې شوي دي. بل چې دا کم ملګري وایي چې دا ویزه کومو کسانو ته کول کیږي، دوستانو ما چې څومره پلټنه کړې ده هغې معلوماتو په اساس درته وایم چې دا ویزه واړو هغو کسانو ته کول کیږي چا چې اوس په الحال ویزه کینسل شوي وي او د سره د ویزې کینسلیشن پرچه ورسره وي، یا د بسې په زرګونو غرامې دي. که چیرې د جوازاتو ته ورشي نو د دغه غرامې به ختم شي او دته به دغه نوي ویزه ولګیږي. دلته یو خبره ده، ما چې کله دې برخه کې پلټنه کوله، ځینو ملګرو راته ویل چې نه، غرامو لپاره به محکمه کوي بیا ورته ماب کیږي. خو ځینو بیا راته ویل چې مونږ ته هیڅ مشکل نه و، مونږ پسې په زرګونو غرامې وي، هغه واړه راته ختمې شوې او مونږ ته بله ویزه ولګېده. بل هغه ملګري چې وایي چې دغه ویزه آنلاین نه ابوظبي سربیره په نورو اماراتو کې کیږي او که نه. نه دوستانو، په الحال دغه ویزه نه په دوبۍ کې کړی کیږي، نه په شارجه کې او نه په بل امارات کې، بغیر د ابوظبي نه. بل هغه ملګري چې دوی دوبۍ یا شارجې ویزه لري یا د نورو اماراتو ویزه، که هغه کینسل کړي نو دوی ته به دغه یو کلنه ویزه وشي او که نه. بالکل دوستانو، ما سره د دوبۍ، ملکوین او شارجې کسانو ویزې شریک شوي دي چې دوی پخوا دغه ویزې درلودې. کله چې دغه ویزې کینسل کړي هغې نه پس دوی ته دغه یو کلنه ویزه وشوه. بل هغه ملګري چا پسې چې ترمیم شوی دی یا ابسکون شوي دي، هغه باید څه وکړي؟ نو دوی د اول دغه ترمیم یا ابسکونډینګ ختم کړي. کله چې دا ختم کړو نو دوی ته به هم دغه ویزه وشي. اوس به راشم د دې ویزو دوه مهمو موضوعګانو باندې به خبرې درسره وکړم، چې یو یې کار کول دی او بل دغه ویزه باندې وطن ته تګ او راتګ دی. نو اول به کار باره کې درته ووایم. ما چې اول د ځینې ملګرو تشریح چې کړه، په هغې کې کار کولو لپاره اجازه نه وه ورکړی شوي. خو کله چې زه ویزه وګورم، په ویزه کې بیا د خپل مسلک لیکل شوي وي، کوم مسلک چې د ویزه ده. نو یو دا او بل د وطن ته تګ راتګ. وطن ته تلل څه مشکل نه دي، وطن ته پتلی شي هېڅ مسله هم نشته. خو راتللو باره کې او کار کولو باره کې چې د ویزه باندې کار کول اجازه لري او که نه، دغه دوی داسې پوښتنې دي چې دې باره کې کله چې تاسو ویزه لګوئ باید هماغه جوازاتو کې پوښتنه وکړئ. سمه ده؟ او په اخره کې به فیس باره کې درته ووایم. دوستانو، دې باندې ټوټل تقریبا 1000 درهمه فیس راځي. ځینې ملګري د وطن څخه هم میسیجونه کوي چې مونږ ته دا ویزه کیږي او که نه. نه دوستانو، دا صرف هغو کسانو لپاره دي کوم چې اوس مهال په داخل د اماراتو کې دي، صرف هغو کسانو لپاره دي. هغه کسان چې وطن کې دي هغوی لپاره نه دي. سمه ده؟ نو دا د یو کلنې ویزو باره کې معلومات. که ما نه کوم ځای کې څه پاتې شوي وي، تاسو مهربانۍ له مخې کولی شئ ما سره شریک کړئ. دا خو څه د عیب خبره نه ده، ما ته هر یو کس مهم دی، که هغه په وړوکي ځای کې کار کوي او که په غټ ځای کې. تاسو کولی شئ چې ما سره معلومات شریک کړئ. دا مهمه نه ده چې تاسو وړوکي ځای کې کار کوئ وایي به چې دا زما معلومات د لپاره کم ګټور نه دي. نه، بالکل نه. تاسو کوشش وکړئ چې کوم معلومات تاسو سره درسري او بل څوک ترې استفاده کولی شي هغه ما سره شریک کړئ، او احمد ټایمز هیلپ سنټر ګروپ څخه تاسو خپله هم شیر کولی شئ، خو دقیق معلومات. نو علا دې وکړئ چې د معلومات تاسو ته څه نه څه ګټور تمام شوي وي. د نورو داسې معلوماتو لپاره تاسو احمد ټایمز تعقیبوئ، او ښه، خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.